که مې نه ورکوله بخل مې کاوه نو بیا خو الله جل جلاله بل بنده لري دی یا څه به یې راواخلي و دا بل ته بیا ورکړي کور والا و اخر دی دونه مسکین سو چې دا خپله ښځه یې طلاق کړه دروازه ته زه درېدلی وم ما غوښتنه کوله ده سړی چې ژره یې پاکه خریلې دغه هغه سړی به خدای و جنت ته واچوي په دا د ده د اخلاص په خاطر دنیا خدای ورکړې ده دا خلکو ته د دې دپاره چې دا خلکو ته و نورو خلکو ته پیدې په ورسېږي زه دنیا لرم چې و تا ته درکړم بل ته یې ورکړم بل ته یې وړکړم ګټه په ورسېږي و دی ته دی په دغسې سخا پکې وکړم پیدا و دا خلکو ته ورسېږي که چیرې نه وله که مې نه ورکوله بخل مې کاوه نو بیا خو الله جل جلاله بل بنده لري دی یا څه به یې راواخلي و دا بل ته بیا ورکړي نقلها الله عنه وحولها الى غيره د دې څه ورنقل کې خدای و بل ته هغه دنیا ورکړي یو سړی و یوه ښځه وه پر ډوډۍ باندې سره ناست و دغه رالی مسافر رالی دروازه یې وټکوله مسکین رالی ډوډۍ و یو شی ګوله یې غوښته دی باره ښه شمې ورته وکړي خشکه یې ورته وکړه پسې واخیستی د کور چې پسې واخیستی دا سړی ولاړ دا چې ولاړی دی و دغه کور والا و اخر دی دونه مسکین سو چې دا خپله ښځه یې طلاقه کړه د مسکینۍ په خاطر به هغه ښځه ولاړه بل میړه یې وکړي بل میړه چې وکړي بل وخت سره ناستې پر ډوډۍ باندې ډوډۍ خوري یو سړی رالی دروازه یې وټکوله غږ یې وکړي چې مسکین یم او یو ګوله ډوډۍ راکړي خو هغه سړي ورته وویل وا ښځه ته ولورې کړي چې هر شی غواړي وایه نو دا ورله دا چې ورله هغه سړي ته چې ډوډۍ ورکوي د هغه د دې هغه خاوند دی چې ده دا ښځه طلاقه کړې ده دا بیا ورله بل خاوند یې وکړي هغه خاوند یې و دا دروازه ته ولاړ دلته چې راله دې به راورته ویل دا خو زما زوړ خاوند ولو چې زه طلاقه کړم بیا ما ته وکړي ده به راوویله د هغه سړي وویله ول ستا و دروازه ته زه درېدلی وم ما غوښتنه کوله ده وترټلم نن الله جل جلاله زما و دروازه ته مجبور کړي و ما ته دنیا خدای را کړې ده دی مې هغه دی په دغه کې په آباد کې یعنې دی په وخوره دا ارنګه الله جل جلاله که ته پر دنیا باندې بخل وکې و چاته نه کې ور و تا ته خدای درکړې ده بل ته به یې ورکړي هغه به بیا خلک په اباتې ده هغه په اباتېدو دا خلک دغه مسکین دا امیان خلک چې دا ډېر شی نه زده دا ډېر چې خلک دغه په نظر نه ورته ګوري د سړي په نظر نه ورته ګوري سړي په نظر دا معنی چې دوی خو نو ډېر دغه نه لري دوی پر شریعت ځان ډېر برابر نه بولي خلک یې نه بولي په مسجد کې ډېر نه پیدا کېږي دا خو دغه ته چې خدای کم مال ورکړی وي دنیا یې ورکړی وي په دغه باندې مسکینان دا د اخلاص دونه اخلاص وي یو مسکین دغسې د ته خوند نه ورکوي چې دا دغه د دروازې څه ولاړ شي نو دغه خدای در هغه چې پر دغه باندې چې پر نپلو باندې ولاړ دي دغه سړی در هغه معتبر دی چې دغه بخیل دی لا يدخل البخیل فی الجنه د بخیل سړی په جنت کې نه داخلېږي و جنت او هغه سړی چې ژره پاکه خریلې دغه هغه سړی به خدای و جنت ته واچوي په دا د اخلاص په خاطر باندې د لږ دنیا ته ورکړې ده که ډېر اخلاص یې ډېر